بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي ماشومانو کلاس 6 ساينس نه ما یو ټاپک راغسته ده چې ایلیمنټس ان ډیلی لایف. تاسو په کتاب کې کم ایلیمنٹ او کمپاوند کم چپټر چې ده نو باغی کې دا ټاپک نه دی ورکلې، خو پای کې تاسو ډایرکټ لیکل لای شي ډو یو نو. په ډو یو نو کې تاسو نه څه کوېسچن کړلی وای تاسو ته پته ده کنه، نو بیا پای کې د دې ایلیمنټس استعمال چې غلي کړل دي. نو ځکه دې ټاپک لمن عمر کو چې ایلیمنټس ان ډیلی لایف په دې کول په سر دا لیکل لای چې مرکری از د اونلی میټل that is liquid at room temperature. زیاتره چې زموږ سره کم میټل زی هغه زموږ سره سخت دي، یعنی د سالډ حالت کې چې زموږ سره یي. خو په دې میټلز کې یو په دې ایلیمنټس کې یو میټل لای چې هغه د مونږه مرکری وایو. نو دا مرکری واحد میټل لای چې دا زموږ سره لیکوډ دی په روم ټمپریچر باندې. روم ټمپریچر مونږ وایو چې 25 ډیګري سنټیګریډ. په 25 ډیګري سنټیګریډ باندې دا مرکری زموږ سره دا شی میټل لای چې دا زموږ سره لیکوډ دی او لیکوډ دی. نو ځکه لیکل لای چې دا اونلی میټل لای چې دا لیکوډ دی. دا خبره به یاد ساتئ. بل د دې میټلز په باره کې نان میټلز په باره کې تاسو ویلي دي، خو په دې ټاپک کې بیا ورکړلی ډیلی یوز د پاره چې تاسو په دې باندې چې سی پوه شئ. نو ځکه دا ټاپک چې ما لیکل تاسو په کتاب کې څنګه ورکړل ما قشن لیکل. نو اوله خبره دا کړل چې میټلز آر ګډ کنډکټرز اف هیټ اینڈ الکتریسিটি. و زموږ سره کم میټل چې دي ناغینا زموږ سره بجلی پاس کیږي او هیټ پاس کیږي، یعنی ګډ کنډکټرز اف هیټ اینڈ الکتریسিটি. چې لایټ پاس کیږي مطلب دا بجلی ته پاس کیږي، نو د دې نه بچی دی مونږه ظاهرا خبر ده، د دې نه بچی دی مونږه د بجلی تارونه وغیرہ دا جوړو. چې هیټ ته پاس کیږي نو مونږ به لوخي وغیرہ دغه جوړو. ځکه چې مونږ پتیلا په اور باندې کیدو هغه ګرمایش دی ول د پتیلې دی وسپري نه پاس شي، بیا باقي چې کوم خوراکي دا غینه پاس کیږي چمچ نه پاس کیږي. نو ځکه مونږ وایو چې زموږ سره دا کم میټل چې دی دا زموږ سره ګډ کنډکټرز اف هیټ اینڈ الکتریسিটি دي. مونږ د دې نه مختلف قسم وایرز او کیبلز جوړو، بجلی کپتارونه چې دی هغه ته اشاره ده. and utensils او مختلف لوښي دي جوړو په کچن کې د پخلی لپاره چې د موږ استعمالو. ځکه ماته واستو چې د دینه هیټ په صحیح طریقه پاس کیږي، نو ځکه موږ دغه یوټنسلز لوښي چې د دینه جوړو. بیا په دې ایلیمنټس کې زموږ سره یو ګیس دی چې هغه ته هیلیم وایي. نو هیلیم از ویری لایټ دا ډیر سپک ګیس او انیکټیوي. زیاتره ګیسونه زموږ سره داسي چې د هغې د چا سره کار نه وي، هغه نوبل ګیسز دي، نو هغه په دې هوا کې ته قشنګ ګرځي راګرځي. خو ساینټسټ و دې نه څه پیدا چې د هغه اخیستي د په دې کې یو ګیس دی چې هغه زموږ سره هیلیم دی. دا هیلیم ګیس ډېر زیات سپک دی، الوزي په صحیح طریقه باندې او انیکټیو دی، یعنې د چا سره ریاکشن نه کوي. نو چې سپک دی او انیکټیو دی نو ساینټسټ و دې نه څه پیدا واخیسته، دې نه دا پیدا واخیسته ټو فیل ایر شپس. که تاسو لیدلي زیاتره زموږ سره د یورپ یا امریکې کوم ممالک چې دي په ایشیا کې هم داسې پوکړنۍ شانتي چې دی جوړ کړي دی، خو کې دی داسې پوکړنۍ شانتي او لاندې د دې نه دلته کې داسې باسکټي په دې کې چې دی کس ولاړي او دا زموږ سره داسې الوزي. نو دغه ته موږ ایر شپس او بالون چې دی وایو، نو دا هیلیم چې دی دا زموږ سره په دغه کې چې دی استعمالي. ټیک شو. که موږ د فزیکل پراپرټیز ته راشو د میټل، نو په میټل او نه فزیکل پراپرټیز سره چې میټل به زموږ سره سالډ زی. د دې چې کوم شیپ ته سالډ دا خصوصیت دی چې د کوم شیپ ته شیپ دا په اسانه باندې چې دی نه بدلی. ډیفینټ شیپ ته ډیفینټ والیوم دی. د دې چې کوم پارټیکلز دي یو بل ته بالکل نږدې دي، نو ځکه مونږ وایو چې دا زموږ سره هاټ سالډز دي. د هغې نه علاوه هیوینګ لسټر دا به زموږ سره ګلو کوي. لسټر مونږ وایو ګلو مطلب دا دی دا به زموږ سره پړقېږي. ټیک شو. نو دا د میټل خصوصیت دی. که تاسو ګولډ ته وګورئ هغه زموږ سره میټل دی، هغه زموږ سره ګلو کوي. سلور ته وګورئ نو هغه زموږ سره چې دی ګلو کوي. میلیبل په دې کې به لچکي، چې لچکي موږ به د مختلف شیزونه چې دی جوړو. ډکټایل دا به بینډ کیږي، په دې کې به جوکاو پیدا کیږي. که تاسو سرو ته وګورئ که نه هغه موږ چې دی ویلي کو یا چې دی هغه په اسانه باندې کږیږي راکږیږي. ټیک شو. نو دغه د وجې نه دې ته میلیبل اینډ ډکټایل وایي. او دغه لوښي چې دي نو دا زموږ سره میلیبل او ډکټایل دي. دا کوم سلور وغیره چې دي نو دې مختلف قسم لوښي زیورات وغیره جوړیږي، ځکه چې دا لچکدار دی او دا بینډ کیږي. بل د دې ملټنګ پوینټ او بولینګ پوینټ چې دی هغه ډېر زیات هائی دی. ملټنګ پوینټ مونږ دې ته وایو په هغه ټمپریچر چې په هغې باندې یو سالډ چې دی لیکوډ ته کنورټ کیږي، نو دغه ته مونږ ملټنګ پوینټ وایو. نو هغه دا ډېر هائی دی.
ټمپریچر ول ډیر زیات پکار دی چې دا میلټ شي. بوایلینګ پوینټ دا دی چې زموږ سره کوم لیکوډ دی هغه لا تو هیټ ورکړي او هغه ایواپوریټ شي، ګیس حالت ته بدل شي، نو دغه ته مونږه بوایلینګ پوینټ وایو. نو دغه ټمپریچر چې د دې کم دی چې دا بوایل کیږي ایواپوریټ کیږي ګیسز ته کنورټ کیږي، نو دغه ټمپریچر چې دی زیات پکار دی. دا غیر علاوه سونورس چې کله ولې اوسیز را پرې دي، نو دا چې د اواز چې دی هغه پیدا کوي، ایکو شانتي چې دی هغه پیدا کوي، اواز یې ډېر لري لري پورې ځي، نو دغه ته چې دی مونږه سونورس وایو. نو دا زموږ سره چې دی میټل چې دا به ګلو کوي زموږ سره، دا به سالډ وي، بدی کې به لچه کی، دا به بینډ کیږي، د دې میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ چې دی تیز دی او دا زموږ سره چې دی سونورس اواز چې دی پیدا کوي. بیا زموږ سره کوم نان میټل چې دی په نان میټل کې زموږ سره سالډ هم راځي، لیکوډ هم راځي، ګیس هم راځي. اوله خبره بدی کې دا چې دا زموږ سره ګلو نه کوي. لکه تاسو عام طور یو ګټې ته وګورئ، نو ګټه چې دا زموږ سره سالډ دی، د نه بجلی پاس کیږي، نه چې دی هیټ پاس کیږي، ګټه چې د زموږ سره ګرميږي. خو بجلی چې دی نشي پاس کولای، ځکه چې میټل مونږ دی ته وایو چې دا غنم بجلی پاس کیږي، هم د هیټ پاس کیږي، هغه ته چې مونږ میټل وایو. نه دا زموږ سره ګلو نه کوي، په دې کې لسټر شي د نشته، نان ملیبل په دې کې لچک نشته. لکه دوه صبر راولي نو په بو کې بسنګ لچک د کم ځای راولي، یا زموږ سره ګیس مونږ اینو نو باقي مونږ لچک د کم ځای راولو. دا یو دا دی چې دا بند کیږي، نو لکه ګټه دا به تو څنګه بند کوي چې بند کوي دسه جوکاو پکې پیدا کوي، نه زموږ سره چې دی ماتیږي. دا غنه علاوه نان سونورس आवाज نه پیدا کوي، کبرز आवाज پیدا کوي نه هغه د میټل په شان دی نه ایکو پکې نه پیدا کیږي. د دې میلټینګ پوینټ او بوایلینګ پوینټ چې دی هغه ډیر زیات سره لو دی. دا غنه علاوه بیډ کنډکټرز اف هیټ ان الکتریسيټي، دا د هیټ او د الکتریسيټي چې دی بیډ کنډکټرز دي، مطلب دا نه بجلی پاس کیږي نه چې دی هیټ پاس کیږي. نو دا کم میټلز او نان میټل چې دی دا هم کلاس 4 کې، کلاس 5 کې، کلاس 6 کې مخکې او پیر ایکسپلین کړو، خو د ټاپک ورکړو، دا دوباره ما ځکه ایکسپلین کړو تاسو یاد دهانی وته مو شي. خو اصل کې دا خبره و چې ایلیمنټ زموږ په ډیلی لایف کې چې څنګه یوز کیږي، خپل روزمره ژوند ته سوچو کوي. تاسو په کچن کې څونه لوښي پراته دي، تاسو کوم زیورات تاسو استعمالوي، دا ټول زموږ سره میټلز دي. کوم بجلی چې دا زموږ سره په تارونو کې پاس کیږي، نو دا تارونه زموږ سره دا زموږ سره میټلز دي. نان میټلز تاسو وګورئ دا غنه موږ کم سيزونه جوړي، لرګي ته تاسو سوچو کوي، د دې موږ کم سيزونه چې دا جوړو، ګټو ته سوچو کوي، خښتو ته سوچو کوي، دا ټول زموږ سره نان میټلز دي. د دې موږ کم سيزونه چې پیدا کوو، د دې روزمره استعمال کوم خبرې کو نه، دا خبره چې ډیره زیاته وګديږي، تاسو په خپل ذهن کې دا راولئ. په دې کمنټ کې ماته ولیکئ که څوک شوقي، مطلب تاسو سره ټیم یو لیکل شي چې د میټل استعمال زموږ سره د دین کم چې ماته د دین علاوه نور استعمال سره د نان میټل استعمال چې دی هغه سره په کمنټ کې ولیکئ. د سره تاسو ذهن چې د ایکسرسایز وشي. د کلاس 6 ساينس کې چې کم نور ټاپکونه دي هغه بیا په کلاس 7 کې مزید ایکسپلین شو دي، بیا په کلاس 8 کې دا شان کلاس 9 کلاس 10 تاسو به ځئ، نو دا مزید چې ډېر په صحیح طریقه باندې چې ایکسپلین شوی دي. او دا خبره بیا تل کله چې تاسو اف اس سی کیمستري فزکس بیولوژي وایي، دا خبره په هغه ځای کې چې ایکسپلین شوی دي. نو په دې کې دا کم ټکی چې دی لکه زو ډکټایل مووي، میلیبل، لسټر، سونورس، دا ټایپ کې داسې دي، دا اهم دي، دا د خلکو نشي هېریږي. کلاس 9 کې بدی باندې بیا یو چپټر دی، نو اکثر بیا ماشومان بدی باندې چې نه پوهیږي چې لسټر څه ته وایي، ډکټایل څه ته وایي، میلیبل څه ته وایي، سونورس څه ته وایي. نو چې د دې وخت تاسو بدی باندې پوه شئ، نو مخکې بیا تاسو ته چې ډیره زیاته اساني یو بل سره پریکټس وکړئ. ملګری نه تاسو کې چې د میټل استعمال تو وایي، د بل نه تاسو کې چې نان میټل استعمال سره تاسو په خپل چې د پارټیسیپیشن چې دی وکړئ. په دې پسې نور کوم لیکچر یم ان شاء الله زبر روان ویډیوز کې تاسو ته چې اپلوډ کوم، په دې په شی نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ثانک یو ډیر مننه.